د پنیالي سازش د افغانستان د امیر امان الله خان د واک نه لرې کولو لپاره د انګریز لومړی سازش 1920 کې په پنیاله کې وشو. د ډیره اسماعیل خان نه 55 کیلومتر شمال کې پنیاله کلي کې مروت پښتانه پراته دي چې څنګ ته په یوې غونډۍ د شیخ بدین زیارت دی. په 1860 کې انګریزانو په دغې غونډۍ یوه وړه چاونۍ جوړه کړه. هغه وخت د دوی ځایي خدمتیانو به د ماسپښین 2 بجې خپل کارونه ختمول او د شپې تیرولو لپاره ښکته یو کاروان سرای ته تلل. غونډۍ ته په تلونکي سړک پوځي څوکۍ وه او هیڅوک به بې له اجازې چاونۍ ته نشو ورتلی. د وزیر او مسعود په جګړو انګریزان مجبور شول چې په 1914 کې واڼه کې بله چاونۍ جوړه کړي، خو پنیاله بیا هم د انګریز په تصرف کې وه. د درېیم افغان جنګ نه وروسته امیر امان الله خان د خپل ملک د پرمختګ لپاره څو انقلابي ګامونه واخیستل. د ښځو تعلیم او غریبي لباس هغه 2 فیصلې وې چې د افغانستان دودیزه ټولنې نشو زغملی. په 1924 کې د خوست یو ملا ګوډ په باچا د ملحد کېدو تور ولګاوه او منګل کام د امان الله خان خلاف پاڅون وکړو. دغه بغاوت ختمولو لپاره د پوځ د راستولو وړاندیز د دفاع وزیر نادر خان رد کړو. هغه د کابینې په غونډه کې احتجاج په توګه وزارت نه استعفا وکړه. نه یوازې دا بلکې مرور فرانسې ته د تلو لپاره تیار شو. امان الله خان هغه ته د اوړو پوزه جوړه کړه او په فرانسه کې د افغانستان سفیر یې وټاکلو. د سفر نه وړاندې نادر خان په کابل کې انګریز استازي همفري سره ولیدل. په پاریس کې هم نادر خان د برټانیې سفارت ته ډېر تلو راتلو. د بل ورور هاشم خان په ماسکو کې د افغان سفارت کلتوري اتاشي و. هغه د روس افغانستان ترمنځ تبادله شوي مخفي سرکاري لیکونو مضمون به انګریزانو ته ور واستاوه. د په خپل سفارت کې د اسنادو د نقل اخیستو په سر د لومړي سکتر فقیر احمد پنجشیري سره شخړه وکړه. اخر امان الله خان چې خبر شو نو هاشم خان یې له خپل عهدې لرې کړو. نادر خان په دې فیصله دومره په قهر و چې ناروغۍ په بنا په خپله یې هم د سفارت نه استعفا ورکړه. د هغه بل ورور شاه ولی خان چې د افغان پوځ یو معاون جنرال و د خپل وروڼو د لیدو په بنا فرانسې ته لاړو او هم هلته پاتې شو. څلورم ورور شاه محمود د مشرقي ولایتونو والی خو په پېښور کې د انګریز چارواکو سره اړیکې لرلې. د افغانستان د نورو ولایتونو د والیانو باور ترلاسه کولو لپاره ورسره لیدکاته کول د رول مهم و، ځکه د حکومت دننه حالاتونه به یې فرانسه کې خپل وروڼه خبرول. په 1920 د امیر امان الله خان د یورپ د سفر پلان ترتیب شو او هغه د دفاع وزیر ولی محمد خان خپل نائب وټاکلو. دی د امیر حبیب الله خان غلام بچه د وینزي زوی او ځینو وزیرانو پرې اعتراض لرلو. هغه وخت په پنیاله چاونۍ د امیر د لرې کولو سازش هم تیار شو. د انګریز په خفیه اسنادو کې د پنیاله پلاټ نومیدو چې شاه محمود خان پکې مهم رول لوبو. ځینو افغاني لیکوالو د پنیالې املا کې تېروتنې کړې او دا یې پټیاله لیکلې ده. د سازش په لومړۍ مرحله کې کابل کې د جدید خیالان ډلې غړي او د دوی مشر محمود ولی خان نیول کېده. بیا د امیر په دربار کې د مصاحبانو پلویانو اعلان کاوه چې نادر خان د فرانسې نه بیرته افغانستان ته راشي. سمدلاسه به نادر خان یوې الوتکې کې افغانستان ته راتلو او په کابل کې به د پاچاهۍ اعلان کېده. د جلال آباد، خوست او د کندهار والیان هم په دغه سازش کې شامل او د دوی نومونه د برټانوي استازي سره موجود وو. د لندن نه په 28 فروری یو ټلګرام تار کابل کې برټانوي سفارت ته ور واستول شو چې د دې پلان تفصیل او د نورو مربوطه اسنادو غوښتنه پکې شوې وه. د دغه بغاوت لپاره د مارچ 8 نیټه 1923 ټاکل شوی وو. هغه وخت امان الله خان به په جرمني کې وای، خو د جنوري په 25 نیټه کله چې امان الله خان پاریس ته ورسېدو نو د سازش جزئیاتو نه و خبر. د پنیالې سازش افشا کوونکي د افغانستان د دفاع وزیر او د امان الله خان دویم مرستیال عبدالعزیز خان برکسي و. دی ډېر دینداره سړی او د خوست د ګوډ ملا خبرې به یې خوښې دي. د دوی ورور عبدالحکیم خان د جنوبي ولایتونو والی او عبدالعزیز د هغه د لارې د شاه محمود ځینې پټ پیغامونه ترلاسه کړل. د خزانې وزیر میر هاشم او امان الله خان ته پتمن نورو کسانو ته د سازش خبر ورکړو. امیر امان الله خان ته یورپ کې اطلاع وشوه نو هغه محمد ولی خان او نور وزیرانو ته د بغاوت د مخنیوي لپاره وویل. شاه محمود هغه وخت د خپل ولایت د سرکاري سفر لپاره تیاری کوله چې ولس د نادر خان د باچا کېدو لپاره آماده کړي، خو وزیر میر هاشم خان هغه د خپل عهدې نه برطرف کړو او کابل ته یې ور وغوښتو.
د سازش ځینې نور لوبغاړي یې ونیول او محمد ولي خان په کابل کې انګریز استازي ته لیکلي خبرداری ورکړه چې سم د لاسه د صوبه سرحد نه دې ګوډ ملا وشړي. امان الله خان چې کله پاریس ته ورسېدو نو نادر خان ته یې هیڅ څرګنده نه کړه چې افغانستان کې څه روان و. نادر خان ورته ډېر په سپین سترګۍ ګیله وکړه چې د چاپېره نااهله خلک تاو دي او که هغوی لرې شي نو دوی به د خپلو وروڼو سره بیرته افغانستان ته ورشي. امان الله خان ورته ډیپلوماټیک جواب ورکړ چې دوی او وروڼه یې د افغان په توګه هر وخت کولی شي چې خپل وطن ته لاړ شي. د پنیالي سازش ناکامه شو او د امان الله خان بحري بیړۍ د مارچ په 14 نیټه برټانیې ته ورسېده. خو برټانیې چارواکو د پنیالي سازش په ناکامه کېدو غور وکړو او د نادر خان د پاچا کولو لپاره یو بل لوبغاړی میدان ته راواستولو. دغه کس د کلکان حبیب الله نومیده. نادر خان د افغانستان پر شاهي تخت کېناستو سره د پنیالي سازش افشا کوونکي عبدالعزیز خان بارکزی ټول عمر لپاره زندان ته وغورځاوه.